د دمې نه پس مو یو ځل بیا هرکلی کوو. ډاکټر صاحب تاسو ووایئ چې د پښتنو په ټولنه باندې په تاریخ کې دریو تحریکونو ډېر جبر اثر غورځولی دی، یو د روحانیانو، یو د خوشحال بابا او بل د خدای خدمتګارو تحریک. د اخیری تحریک چې د خدای خدمتګارو د دې د تسلسل ولې پاتې نشو؟ دا کړای د زنځیر کم ځای وشلی ده. درې غټې وجې وي، ستاسو په خبره زه ورسېدم. درې غټې وجې وي. یو خو چې کوم د هند تقسیم نه پس کوم ریاستونه وجود ته راغلل، هغه ریاستونو دا تحریک د ټول نه، اگر چې د برطانیې سامراج هم دا تحریک د ټول نه زیات ځان دپاره زیانمن ګڼلو او داسې ګڼل چې دا ماتول ضروري دي، نو هله به د وطن او د خاورې چې کومه مفکوره ده هغه به هله ماتېږي. نو خو چې هغه ریاست وجود ته راغی نو در اصل یو سیاسي انتقال خو وشه، لکه د دې اختیار تر ډېر حده پورې، تر لږه ډېره حده پورې انتقال خو وشه، خو د سوچ او فکر په حواله یا تاسو ورته وایي د احساس په حواله هغه انتقال د ازادۍ نه و چې هغې کې داسې قسمه تحریکونه وده عمومي. نو د دې د وجې نه ډېر په اوله کې د دې تحریک ماتولو هر قسمه بند بنا وکړه. یعنې ټول مشران یې د هند تقسیم نه پس ګرفتار کړو شو، ونیوی شو، بیا په د بابړې نه راواله تیخیلو پورې او د دې په هر ځای کې داسې ته ګڼلی شي چې د دې تحریک ټول کارکنان او د دې قیادت او مشرتابه دا یې ځای په ځای قطع کړه، ماتې کړه، او بیا تر دومره خواري د دې ماتولو باندې وکړه چې تر 1960 پورې خبر راتله نو تقریبا دا تحریک یې ځای په ځای مات کړی او ختم کړی او کارکنان یې مړ کړي او سی په جیل کې راسته کړي او د دې تحریک د مشرتابې دپاره یې داسې ځای پرې نه ښودی شو یا یې پرې نه ښو چې هغه دلته هغه ځای کې چېرته کم از کم کیني او خبره وکړي او خلکو سره رابطه وساتي، د خلکو نه یې قطع کړه. نو میډیا هم په دې حواله استعمال کړه، پولیس هم استعمال کړه، فوج هم استعمال کړه، زور هم استعمال کړه، فکر هم استعمال کړه، نوې ټکنالوژي هم استعمال کړه، ایجوکیشن نظام هم استعمال کړه. خو دا خو د دې تحریک ډېر زیات جوړوالی و چې سره د دې هر څه بهرحال د هغې فکر ژوندی پاتې شه. دویم چې کوم او نو د تحریک سره تړلو خلکو چې کوم نور وطنونه هم دا کولی شو، دننه وطن کې هم کولی شو چې د هغې تربیتي کم از کم انداز وساتلی شي، خو دا شاید چې ونه شو. دا یو بله وجه دا وه. او بیا درېیمه وجه دا وه چې هغه قسمه تنظیمي ساخت چې کوم دغه تحریک منځته راوستی و د پښتنو د اجتماعیت یا د اجتماعي مبارزې، هغه هم مات شه او هغه هم دوباره ونه تړلی شه. نو یو خو د خپلې غاړې نه د دننه غاړې نه هغه د تربیت نظام مات شو او د بهر غاړې نه ریاست دومره مضبوط ګزار وکړي چې هغه تحریک یې د منځه قطع کړه، خلکو نه مات کړه او ځای په ځای زخمي کړه، زیانمند یې کړه او مړ یې کړه. زما بله پوښتنه ډاکټر صاحب، پوښتنه خو ډېره لویه زه غواړم ما تر دې خبرې احساس دی چې په ډېرو خبرو تاسو سره تفصیلي بحث پکار دی، خو وخت لنډ دی. دا که راته ووایي چې ترهګرۍ د شخړې د جنګ د پیښې د پښتنو په شعر و ادب باندې هم ډېر یو لوی تاثیر کړی دی، نو یو خو دا راته وایي د دې اړخونه راته وښایي، بله دا راته وایي چې آیا د پښتنو چې کوم د تخلیقي توان دی، شعر ادب شاعران ادیبان د دې چې کوم رول دی د دې نه ته مطمئن یې چې تخلیقي دې نه ته مطمئن یې؟ ګوره دا چې د اغیز خبره تاسو کوئ چې څنګه کړی دی، نو هغه تاسو په جسمانی شکل طبي شکل کې وینئ او هغه تاسو په فکري شکل کې وینئ. په فکري اړخ یې دومره زیات د کام نه یا د خپل تاریخ نه د خپلې خاورې نه د قطع کولو یو پوره تحریک چلیدلی دی یا یو پوره انتظامات شو، یو پوره انفراسټرکچر دی چې تعلیمي نظام په شکل کې موجود دی، د میډیا په شکل کې موجود دی. نو هغه خیال او هغه فکر چې کوم په کار دی د خاورې د ځمکې تللی وی، د وطن د خلکو خپل اوازونه په مخ کې تللی وی، هغې کې ډېر زیات کمی راغلی دی. او دویم یې دا کار کړی دی چې دغه انتهاګری طبیعي طور شاعر ادیب لیکوال سندرغاړی هغه یې په خپله خاوره نه دی پرېښی، د خپلې خاورې نه تللی دی، کډوال شوی دی یا مات کړی شوی دی یا زیانمن کړی شوی یا تختولی شوی دی. نو یو یره هم په هغه تخلیقکارانو کې بهرحال موجود وه. د هغې باوجود هم د دې دا خبره ته کوم چې کوم تاسو دویم سوال وکړه، د هغې باوجود د پښتو تخلیقي کلتور واحد شاید چې مثال دی په دنیا کې چې د هغې دومره زور څنګه چې سایل سویسي څومره زور دی په دې خاوره کې، څنګه دی څومره خاموشي دی، څومره شور دی په دې خاوره کې، دومره د دې خاورې دا زور وکړه چې هغې تخلیق ژوندی پاتې کړه
تخلیقکاران ژوندي پاتې شه او د تخلیق او تخلیقکارانو که هغه غزل دی او که نظم دی او که رباعي ده او که چاربیته ده او که سندره ده هغه سندره د هر ځای نه ووایي چې چېرته ورته موقع میلاو شوه که د غره موقع ورته میلاو شوه نو په غره کې ووایي که د غار دننه که نو په غار کې هم دا خبره وکړه او خپل اوازونه او خپله نغمه وویله د شپېلۍ چې وله خفه که نو هغه په د سترګو په ژړا کې خپل اوازونه ورسول دغه یو دې سره دا کلتور ژوندی پاتې که دا چې کوم اجتماعي حکمت و هغې سره دا اجتماعي حکمت یا اجتماعي تاریخ چې کوم بیانیه وایي کوم فکر و هغه هم ورسره ژوندی پاتې شو او چې کوم د ملا تیر دی د کلتور یا د تاریخ یا د قام ژبه هغه هم ژوندی کړه نو زما خیال دی چې تاسو داسې یو اداره زه په نظر نه وینم یا داسې یو انفراسټرکچر که ریاستي دی که غیر ریاستي په نظر نه وینم چې هغې د پښتو ژبه دومره ژوندی ساتلی یا دومره محفوظ ساتلی څومره چې د پښتو عامو شاعرانو کړې ده او د شاعرانو یا د تخلیقکارانو عامو ټولنو کړې ده زما خیال اجتماعي طور د پښتنو شاعرانو د پښتنو ټولنو او هغه ټولنو کې چې کوم خلک د هغې انتظام کې د هغې منتظمینو په پښتو ژبه په قام او په کلتور دومره لوی احسان دی چې شاید چې موږ د هغې د پوره کولو تابیا نه لرو هغه قیمت نه لرو او دا ساحل صاحب دا کوم شی چې تاسو زما خیال د پښتنو د 1500 کاله تاریخ کاسی په شعر کې کېدی شي چا په بلوس او نه کړه او چا په کې سر نه خوړ څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې او دا بېله خبره ده چې چا مغون چک نه کړه فکر د سپرلي هسې سمسور دی په دې خاوره کې ډېر نو دا هغه ستاسو خبره چې خلکو هغه تخلیقي توان یې لکه وجلی شوی نه دی کوشش شوی دی وجلی شوی نه دی پښتانو څوم سندرې لیکي د خپل وطن نو ښه دا ډاکټر صاحب په اخر کې یو اخري پوښتنه ادا ده چې بلا ډېر پښتانه زلمي چې کوم دي دا د سوشل میډیا چې موږ ورته د سماجي اړیکو ویبسایټونه دا کاروي په دې کې ټوله ورځ ګرځي ته هم زه اکثر ډېر حجرې پکې پښتنو جوړ کړي بیسونه پکې کېږي ته د دې نه مطمئن یې چې پښتانه زلمي کوم بیسونه کوي د مطمئن چې دا د قام او د وطن په ګټه کې دي او که نه دي نو ته څه د دې لپاره څه تلویزیون څه وړاندیزونه یې سته چې څه پکار دي لکه ډېر کار خو په دې کې شوی د دې ته وایي که نه د تحریک دپاره یا د وطن دپاره یا د سیاسي مبارزې دپاره د نوې ټکنالوژي استعمال دا یو نوی تکنیک دی اوس چې کومه خبره خلک رسولی نه شي د عام میډیا په ذریعه رسولی شي دا ډېر مهم اړخ دی چې د منځته راغلی دی د مبارزې یا د عمل کولو د اجتماعي عمل کولو په دې کې چې کومو زیاتو خلکو کار کړی دی ما دلته وکته په متحده عرب اماراتو کې چې دلته کوم فکرمن ملګري دي او په فکر هم خبر دي او په عمل هم خبر دي هغوی ډېر منظم طریقې سره دا کار کوي شاید چې په یورپ او په امریکا کې هم ډېر منظم طریقې سره هغه ملګري دا کار کوي یو خو د دې پراخه کول ډېر زیات ضروري دي چې دا عمل پراخه شي او دا چې کوم ستاسو یا عمل دی دلته متحده عرب اماراتو کې یا په یورپ او امریکا کې دا تر څه ناسه شکل کې هغلته چې کوم ګوندونه که کلتوري دي که سماجي دي که سیاسي ګوندونه دي د هغې کارکنانو ته هم دا تکنیک په څه ناسه ذریعې سره دا منتقل شي او هغې سره دویم چې کومه خبر زه کوم هغه دا دی چې اړیکې وساتلی شي نیټورکینګ وشي بشپړ جال جوړ شي چې یو خبرې د هغې دپاره یو دلیل د یو ځای نه راځي بل دلیل د بل ځای نه راځي بل دلیل د بل ځای نه راځي او هغه دلیل مستقل مفکورې په شکل کې رواني کومه چې دې کې خامي ښکاري په سوشل میډیا په استعمال کې هغه دا دی چې توجه تر ډېره حده پورې په یو مسله نه پاتې کېږي هغه څیزونه چونکې زر زر ځي او د زروالي او د زرو د مسابقت یو فضا جوړي د هغې د وجې نه په عکس زیات نظري په مواد ډېر کم نظري او چې کوم مواد وي نو هغه د معیار په حواله د ریفرنسډ نه وي هغې حوالې ورکولو والا خبره ډېر زیاته کمه ده نو زما خیال دی چې که د دواړو څیزونه پکې پوره کړی شو نو دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر مهم اړخ دی چې پښتانه او دې سره تړلي هغه ټول پاتې قامونه چې کوم په مین سټریم میډیا کې یا په منځنۍ میډیا کې غټه میډیا کې خپل اواز نه لري هغه په دې ذریعه راغونډم شي بشپړ جالم جوړ کړي او دنیا ته خپل اواز ورسوي ډاکټر صاحب په اخر کې څه پیغام لرئ پیغام خو غټ خلک ورکوي زه خو ډېر کوټې کارکن یم خو زه یم چې خدای تاسو ته نور وستر کړي او خدای دې تاسو ته نور داسې تکنیک یا پوهې درکړي تنظیمي حواله باندې او فکري حواله باندې چې دا څومره کار کوي د پښتنو ډېر لوی احسان دی زموږ وطن ډېر لوی احسان دی چې دغه احسانات نور هم ډېر زیات خواره کوي مننه کوم ډاکټر صاحب دا ډاکټر خادم حسین صاحب سره زموږ ځانګړې مرکه دې سره د نظر نظار یوسف زه اجازه غواړم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم د الله په امان